بسم الله الرحمن الرحیم. د 2004 نه د 2008 پورې امریکای په پاکستان باندې ډرون حملې کولې. دغه ډرون حملې د دې مقاصد څه وو، فایدې څه وې، نقصانات یې څه وو د امریکای دپاره، د پاکستان دپاره، دغې باندې راسره دا لنډه ویډیو وګورئ. نو لومبۍ خبره ده چې شروع شوې وې په 2004 کې. نو 2004 کې د چا حکومت و؟ د جنرال پرویز مشرف حکومت و. نو چې د مشرف حکومت و نو بیا خو مشرف په دې کې قصوروار ومي که نه. نو دوه خبرې دي په دې کې. لومبۍ خبره دا ده چې یو خو یا خو داسې کیدی شي چې د پاکستان حکومت یعنې د جنرال پرویز مشرف حکومت امریکای له اجازت ورکړو نو د دوی په اجازت باندې دا ډرون اټیکس کېدل. نو که چېرې د دوی په اجازت کېدل نو تاسو سوچ وکئ چې بیا مشرف قصوروار دی او که نه. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان حکومت اجازت نه دی ورکړی او امریکا اټیکس کوي. نو که چېرې پاکستان حکومت یعنې جنرال پرویز مشرف حکومت اجازت نه دی ورکړی او هغوی اټیکس کوي او دوی جوابي رد عمل نه کوي، نو بیا هم تاسو سوچ وکئ چې دا قصوروار دی او که قصوروار نه دی. لومبي ډرون اټیک کې د هغه وخت د پاکستان د طالبان کمانډر نیک محمد شوټ شوی او قتل شوی. د هغې نه پس امریکا چې د دې فایده خپل ځان دپاره بیانوي، نه هغوی وایي چې موږ به دې کې چې کوم دی نه نیک محمد نوالی تر بیت الله محسود، حکیم الله محسود او د ملا اختر منصوره پورې د طالبانو ټاپ لیډرشپ چې کوم دی نو ټارګټ کړی دی او قتل کړی دی، او په سونو زرګونو باندې سیکنډ ټایر لیډرشپ والا موږ قتل کړی دی. نو هغوی وایي موږ خو د دې لپاره کول چې موږ طالبان قتل کول. او د 2018 پورې دي، نه 2004 نه 2018 پورې اخیری چې شوې ده نه په جنوري 2018 کې شوې ده. د 2010 نه بعد په دې حملو کې رو رو کمې راغی او 2011 کې چې کومې حملې شوې وې نه د 2010 مقابله کې 40% کمې وې. نو رو رو کمې راغی او 2018 کې چې کله جنوري کې اخیری حمله وشوه نو د هغې نه بعد ختم. ډرون اټیکس په امریکای ولې باندې کړل؟ نو یو دوه خبرې دي. یو دا چې د ټارګټس کمې، هغوی وایي چې کوم د طالبانو لیډرشپ موږ قتلول غوښتل بس هغه وشو، اوس د پاکستان ټرایبل ایریاز کې هغه شان زموږ ټارګټس نشته. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې رز تر رزه د ډرون اټیکس مخالفت سیوا کېدو او په انټرنیشنل سټیج باندې به دا بحث کېدو چې دا څنګه یو خودمختار ملک دی چې په دې باندې بل ملک نه ډرون اټیکس کېږي. نو د دې خودمختارۍ د وجې نه د پاکستان حکومت هم امریکا بیا کنوینس کوله چې دا ختم کړي، او د امریکای امبیسای هم چې کوم دی خپل حکومت ته دا پیغام ورکړو چې په پاکستان کې دننه ګورئ انټي امریکا امیج یو جوړ شوی دی د امریکای او یو انټي امریکا فیلینګز چې کوم دی نو خواره شو د دې وجې نه. او بله پکې خبره دا ده چې د پاکستان اعتراض ولې و؟ نو یو خو دا ده چې دا د پاکستان په خودمختارۍ باندې یو ضرب و، او دویمه خبره دا ده چې دې کې د سیویلین قتل عام هم کېدو. نو چې کله به ډرون اټیکس وشو نو په ډرون اټیک کې ضروري خو نه ده چې صرف طالب به مړېږي، طالبان به مړېږي، امریکا چې څوک غواړي هغه به مړېږي، بلکې دې سره به هغه معصوم انوسنټ پښتانه چې په قبایلي علاقو کې اوسېدل هغوی به هم چې کوم دی د جنګ خشاک شو چې چا ټول عمر د پاکستان د دفاع لپاره جنګ کړی دی او ننګ یې کړی دی. نو دغه د ډرون اټیکس یو وړه غونډه کې سټوري ده. بله ویډیو کې به بل ټاپک سره راځو. ډېره مننه.